سلامونه ملګرو، دا دوې او درې خبرې د زړه د درد در سره شریکومه. پرون مې زړه ډېر درد وکړ چې دا ویډیو مې وکتله، پر سوشل میډیا باندې ویډیو چلیږي، یو پیج والا پورته کړې ده. اول خو د ده دپاره ډېر بد کار دی، خیر دی چې هر رقم دی ویډیو پورته کړې وه. دوه ځوانان دي د کوژک یې ویډیو کړې ده چې من مصطفی غاجان پر سوشل میډیا باندې د شلمبو، د بینډیو، د وچ ډوډۍ تصویران راولي، ویډیو راولي چې موږ پر وچه ډوډۍ ناست او دوی غوایي غلا کوي. نو مې زړه ډېر درد وکړي چې د یو سړي ښه نه رسېږي، وایي چاته بد هم به یې چې ونه رسوي. یاره در باندې نالت چې په لاس واري چې دا ویډیو چا کړې ده، ملا دې ماته شه، ستا پر پلار دې نالت شي چې ته دا ویډیو کوې. ولې بې غیرته و پرلت و کوژک ته دې ښه نه رسېږي، بد ویډیو مه پسې کوه. دا ډېر د غلو خوراک دی چې ته یې کوې، چپه ورسته ویډیو کوې. وا پرلت والا دی دی، کوژک والا دی دی. وروره چې ښه دې نه ورسېږي، بد ویډیو مه پسې کوه، بدې خبرې مه پسې کوه. دا زموږ د ګرده پښتانه د بیلټ مسله ده، د ګرده پښتانه د بیلټ مسله ده. دا یوازې د چمن مسله نه ده، دا پرلت والا دې افرین سي، پر پلار دې افرین سي. 8 میاشتې کېږي چې په پرلت کې ناست یې، څه در په درۍ او څه نیستۍ پر تېرې سوي دي. ته یې نو پر سوشل میډیا د پلار هغې در پاته ده، و نیټ ته ناست یاست، لوی لوی خېټې کولرانو ته ناست یاست. پرلت والا دی دی، کمانډر منډولي دی دی، غوث الله دی دی، صادق دی دی، دلالان دي، کریم دادله دی دی، پیسې ووهلې، اوس قرضداره دی. مه کوئ، خدای او قرآن ته وګورئ، د ګرده وچمون مسله ده. موږ چې کیسه سره نږدې کړې ده، ته یې په خپلو دغه خرابوئ. ولې خدای هغه پر چمون خلک یاست؟ ولې غلطې افواهې چلوئ؟ ولې غلط مجلسونه کوئ؟ نو مې دا هیله ده د ټولو ځوانانو سره چې وروره ښه مو نه ورسېږي، بد مو ورسوئ. و کوژک و ارتال و پرلت ته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ. د ګرده پښتنو مسله ده، د هغو د ګرده پښتانه د بیلټ مسله پر سر باندې راخیستې ده. ته کور ناست یې، یخ کولر ته لو ګېډه د پلار هغې در پاته ده، یوه دې نه ده مانده، راسه دونه نر یې په کوژک کې شپه وکړه، دونه اختیار هم نه لرې، دونه نر هم نه یې، بې غیرته یې په کوژک کې یوه شپه نسې کوئ. دا د غیرتمنو خلکو کار دی. ته په مولي مصطفی پسې لګېږې، هغه قربانۍ ورکوي، 15مه 16مه شپه ده، او د هر شي ته تیار دی. پر کوژک پر د سپېرو ډاک باندې، پر د غرو باندې شپې کوي. ته بړوه بې ناموسه په کور کې ناست یې، ویډیو کوې. دا غوایي پټ کړي دي دوی د بینډیو، د دوی بلا دې واخلي چې په کوروړا وولي دارو دې سي. دونه نر سره ووځه، بیا ته غلا که، بیا ته پټ که، تا ته هېڅوک نه وایي. نو هیله کومه چې ویډیو بد نه در باندې ولګېږي. د زړه د درده څه مې کړې ده، کور مو ودان، د ګرده پښتانه مسله ده، باید چې موږ ته اتفاق سره وکړو. کیسه سره نږدې سوې ده. وسلام.